نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. راځو د انګلیسي اسانه زده کړې ته د ګرامر برخه ته. په ګرامر برخه کې موږ مخکې د کلام اجزا ویلو د نوم څخه مو یادونه کړې و. نو اوس د ضمیر زده کړه کوو. د خیر سره ضمیر څه دی؟ ضمیر یو کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي یا د نوم د تکرار څخه مخنیوي کوي. که په انګلیسي کې وایو نو pronoun is a word which is used instead of noun or to avoid the repetition of the noun. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي یا د نوم د تکرار څخه د مخنیوي لپاره استعمالیږي. مثال: شیر بهادر is a talent boy. شیر بهادر یو قابله یا استعداد والا هلک دی. he is a talent boy. دی یو قابله هلک دی. دا شیر بهادر دلته اسم دی، د یو چا نوم دی او د پر ځای د دې نوم پر ځای باندې هی استعمال شوی دی. چې کله موږ تاسو خبرې کوو د یو چا څخه د نامه څخه ډېر وار یادونه کوو نو د دې پر ځای چې د نوم یاد کو یادوي چې دی. مثلا احمد شاه بابا و هند ته ولاړی، د حالت د هند د سکانو سره جنگ وکړي، د فتح ترلاسه کړل. دا وروسته چې زه د احمد شاه بابا پر ځای د کلمه استعمالوم د ته ضمیر ویل کېږي په پښتو کې. نو فرهاد is a student. فرهاد یو شاګرد دی. he is a student. دی یو شاګرد دی. دا دی چې موږ استعمال کوو په پښتو کې نو دی یو ضمیر سو په پښتو کې. نو په انګلیسي کې د فرهاد ضمیر he دی. صحیح دی؟ راځو د ضمیر ډولونو ته. ضمیر تقریبا 9 ډولونه او یا 11 ډولونه لري. ځینې کتابونو کې 9 ډولونه لیکل شوي دي، ځینې کې 11 ډولونه لیکل شوي دي. اول راځو پرسونل پروناون یا شخصي ضمیرونو ته. اول به د خیر سره موږ تاسې 3 ډوله ضمیرونه وایو چې پرسونل پروناون دی، پوزیسیو پروناون دی او ریفلیکټیو پروناون دی، خو هر یو به دلته تلفظ کوم. پرسونل پروناون، possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun او indefinite pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun او exclamatory pronoun. ستاسو د خیر هر یو جلا مطالعه کو. راځو د دغه څو ضمیرونو چې موږ مطالعه کوو تعریفونو ته راځو. اول فاعلي ضمیرونه یا subjective pronouns چې دا د شخصي ضمیرونو د ډلې څخه دي. پرسونل پروناون دی هغه ضمیرونه دي چې د فاعل اسم پر ځای استعمالیږي. په جمله کې د فاعل اسم پر ځای استعمالیږي. د هغو ضمیرونو څخه موږ لرو دغه څو دانې و دانې دي. عموما و دانې راځي. he she it I we you they. he معنا دی، شي معنا دا، it معنا دغه، I معنا زه، we معنا موږ، you معنا ته یا تاسو، دی معنا دوی. چې دغه مطابق لاندې څو ضمیرونه راغلي دي. مفعولي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د مفعولي اسم پر ځای استعمالیږي، لکه he she it. مفعولي ضمیرونه دا نه دي تودرې زه اصلي درته راکاپي کوم یو څه ساوه. نو هغه د مفعولي ضمیرونو مثالونه لکه دغه دی him her it me us you them. دا دغه مطابق دی. هی پر ځای هم استعمالیږي، د شي پر ځای هر استعمالیږي، د اټ پر ځای اټ او د آی پر ځای می، وی پر ځای اس او یو پر ځای دیم، یو پر ځای یو او دی پر ځای دیم. د دې مطلب چې دی دا اگر کچېری د مفعول هغه شخص یا شی دی چې کار پر کیږي. مثال څوک تا ته خبرې کوي نو دغه تا ته کلمه چې ده، تا ته کلمه دغه چې دته مفعولي ضمیر ویل کیږي. یا پر ما یا پر دغه څه کلمې چې دي دغه مفعولي ضمیرونه بلل کېږي. ملکي صفتونه یا پوزیسیو objectives هغه صفتونه دي چې د ملکیت د ښودلو لپاره استعمالیږي، چې د یو چا د مال او ملکیت یا شتمني درښیي. مثال د خبرې د کمپیوټر زما دی یا د قلم زما دی. د دې قلم د ملکیت د ثابتولو لپاره د ښودلو لپاره دغه ضمیرونه کارول کېږي، لکه his her it its my our your their. ملکی ضمیرونه بیا د ش تاکید د پاره چې نور دغه مکمل دغه چې دی دا جمله مرالنډي او د ملکیت د ش تاکید د پاره دغه کې استعمالیږي، لکه hers its his its mine our their theirs ours theirs and yours. دا د ملکی صفتونو
د تجمع د پاره استعمالیږي. مثلا که څوک وایي دغه کلم زما دی او دغه کلم پر ځای باندې دغه زما دی وکړي، نو بیا دلته کولی شي چې دغه ملکي ضمیرونه کار کوي. دي ملکي ضمیرونه د دې لپاره کارول کېږي چې دغه چې دی د ملکي صفتونو ښه لنډیز راولي. انعکاسي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د خپل کلمه په پښتو کې ورسره اضافه کېږي. مثلا یو شی دی د ملکیت شوی، لیکن دغه ملکیت د خپل د کلمې په واسطه سره ښه واضح کوي. مثلا هر سلف د دې خپل ځان، هم سلف د د خپل ځان، اټ سلف د دغه خپل ځان، او مای سلف زما خپل ځان، اور سیلز د زموږ خپل ځانونه، دیم سیلز د دوی خپل ځانونه، اینډ یور سیلز د دوی د ستاسو خپل ځانونه. سیدي راځو د دې هر یو معنا هم دلته ګورو چې دغه مثالونه چې دانیه و دلته د هر یو معنا لولو. آی معنا زه، یو معنا تاسو یا ته، او د معنا دوی، هی معنا دی، او شی معنا دا، اټ معنا دغه، وی معنا موږ، او یو معنا تاسو یا ته، او د معنا دوی. اوبجکټیو نون بیا داسې کېږي چې می معنا ماته، یو معنا تاته، هم معنا دته، هر معنا دیته، او اټ معنا دغه ته، اس معنا موږ ته، یو معنا تاسو ته، او دیم معنا دوی ته. چې د هر یو مثالونه وروسته په واضح ډول سره راوړو. مای معنا زما، یور معنا ستا، هز معنا د ده، هر معنا د دې، اټ معنا د دغه، اور معنا د زموږ، او یور معنا ستاسو، او دیر معنا د دوی. ماین معنا زما خپل، او یور معنا ستاسو خپل، هز معنا د ده خپل، هرز معنا د دې خپل، او ارس معنا د دغه خپل، او اورز معنا د زموږ خپل، یورز معنا ستاسو خپل، دیرز معنا د دوی خپل. دغه څو ضمیرونه وایي چې موږ ویل ریفلکسیو پروناون به وروسته وایو. اوس راځو دغه د ضمیرونو جمع او منفي ته. جمع او مفرد ته. سنګولر معنا مفرد او فلورل معنا جمع. آی معنا زه، یو معنا ته، او هی معنا دی، شی معنا دا، اټ معنا دغه. دا هغه ضمیرونه دي چې د مفرد اسمونو لپاره استعمالیږي. مفرد اسم هغه اسم ته ویل کېږي چې یوازې یو شخص پکې وښودل شي، او جمع فلورل یا جمع اشخاص هغه ته ویل کېږي چې جمع یا د یو څخه زیات اشخاص پکې وښودل شي. لکه وی معنا موږ. موږ د زموږ کلمات چې د یو څخه د زیاتو اشخاص لپاره استعمالیږي، لکه 2 3 4. یو تاسو، دلته هم یو راغلی دی او دلته هم یو راغلی دی، یعنی یو هم د مفرد اسم لپاره استعمالیږي، هم د جمع شخص مرکب اشخاص لپاره استعمالیږي. دې معنا دوی یا د یو دوه یا دوه څخه اضافه اشخاص لپاره دوی استعمالیږي. او په مفعولي ضمیرونو کې اوبجکټیو پروناون کې می معنا ماته، یو معنا تاسو ته، هم معنا دته، هر معنا دیته، اټ معنا دغه ته، او اس معنا موږ ته، او یو معنا دوی ته، او دیم معنا یو معنا تاسو ته، دیم معنا دوی ته. چې دغه ضمیرونه یې ګرد مفرد ضمیرونه دي، د مفرد اسمونو لپاره استعمالیږي، او دغه د مرکب اسمونو، دغه جمع اسمونو دي، جمع ضمیرونه دي چې د جمع ضمیرونو لپاره استعمالیږي. سیدي نو د ضمیرونو استعمال څنګه کولای شو چې د فاعلي ضمیرونو اول ور به زه پر دغه باندې یوه جمله درته جوړه کړم، وروسته بیا نور ضمیرونه د خیره سره ووایو. ګوره آی معنا زه، یو معنا ته، دې معنا دوی، وی معنا موږ، اټ معنا دغه، هی معنا دی، شی معنا دا. آی ام ورکینګ زه کار کوم، یا آی ام سټډینګ زه مطالعه کوم. یو آر سټډینګ ته مطالعه کوي، دې آر سټډینګ دی مطالعه کوي، وی آر سټډینګ موږ مطالعه کوو. it is a doll دا یو څه دی، it is a doll دغه یو ناوکۍ ده. he is running دی زغلی، he is running، she is running دا زغلی. دا هغه ضمیرونه دي چې د فاعلي ضمیرونو څخه راځي. راځو د ریفلکسیو پروناون سره د سلف کلمه د مای سلف، ما خپل ځان کلمه استعمالیږي. صحیح دي.
مای سیلف زه خپله، یور سیلف ته خپله، هم سیلف ته دی خپل، هر سیلف د خپله، اټ سیلف د دغه خپل ځان، او اور سیلف د دوی خپل ځان، او موږ خپل ځان، یور سیلف تاسو خپل ځان، دیم سیلف د دوی خپل ځان. په دې کې کوم اشخاص دي چې خبرې کوي دغه د ملاقات په ځای کې په یو مجلس کې هغه خلک چې خبرې کوي هغه د لومړي شخص په ډول سره پیژندل کیږي سیدي، او هغه خاص چې غوږ ورته نیولې دي هغه د دوهم اشخاص په ډول سره پیژندل کیږي، او هغه اشخاص چې د هغه په اړه خبرې کیږي هغه یا هغه شی هغه اشخاص دغه چې هغه په اړه خبرې کیږي هغه دریم شخص بلل کیږي سیدي. نو فرست پرسن سیدي یا دغه لومړی شخص دی دا هغه شخص چې خبرې کوي، او دوم شخص هغه شخص دی چې خبرې ورته کیږي، او دریم شخص هغه دی چې د هغه په اړه خبرې کیږي، لکه فرست پرسن، سیکنډ پرسن، تھرډ پرسن. راځو دغه فرست اشخاص دي دا ټوله خبرې کوي سیدي، یا د جمله چې ده د دوی په اړه ده سیدي. فرست پرسن آی، می او مای، ماین، مای سیلف دا ټوله د فرست پرسن لپاره راځي، او یو یور سیلف دا د سیکنډ پرسن لپاره راځي، یعنی مقابل شخص لپاره راځي. تھرډ پرسن لپاره هی، هم، هز، هر، هم سیلف، او د بل تھرډ پرسن چې دی شي، هر، هرز، هر سیلف، او بل تھرډ پرسن چې دی اټ از، اټس، د پوزیشن پروناون لپاره هم اټس استعمالیږي، او اټس سیلف. په جمع نومونو کې اټ سیلف دغه کې چې دی د فرست پرسن چې دی وی، اس، اورز، اور سیلف، او سیکنډ پرسن یا مقابل اشخاص دي یو، یورز، یور سیلف. دا یو چې دی هم د مفرد هم د مرکب لپاره د جمع اسمونو لپاره استعمالیږي، د جمع ضمیرونو لپاره. بل تر پرسن چې دی دیم، دیر، دیرز، دیم سیلف، صحیح، دا جمع ضمیرونه دي. راځو د دې هر یو لپاره جلا جلا مثالونه وایو، لکه هی پلیز بیډمنټن ان اور اکیډمي، دی د بیډمنټن بازی کوي زموږ په اکاډمي کې. شي از ورکینګ with a Microsoft company، دا د مایکروسافت کمپنی سره کار کوي یا د مایکروسافت په کمپنی کې کار کوي. they are completing their homework، دوی د خپل کورنۍ کار پوره کوي یا پوره کوي. we have to be thankful for the food، موږ باید د خوراک د لپاره د دوی څخه منندوی اوسو. he left his meeting file at home، د خپل ملاقات کاغذونه یا دغه دوسیه په کور کې پرېښول. many chocolates are there in his pocket، ډېر چاکلیټ د په جیب کې دي، صحیح دی. his father is not a lawyer، د دې پلار د پلار دغه نه دی، وکیل نه دی. we don't have a child at this time، موږ اوس هیڅ کوچنی نه لرو یا یو کوچنی نه لرو. he has done it successfully، دغه کار په کامیابی سره تر سره کوي، صحیح دی. you are supposed to join us، ته باید موږ سره یو ځای سي، یا ته امید دي چې موږ سره یو ځای سي، یا ته د موږ سره د یو ځای کېدو لپاره ټاکل شوی، صحیح دی. she is weak in mathematics، دا په ریاضي کې ډېره کمزورې ده. they cooked chicken at yesterday's party، دوی په تیره پارټي کې یا تیره میله کې د چکن یا چرګ پوخ کړي. I love to play with my new pets، زه د خپل نوو حیواناتو څخه د بازی کولو څخه شوق اخلم یا زه د خوښوم. I love to play، زه خوښوم with my new
پیټس زما د نوو حیواناتو سره بازی کول. پیټس دا کوچني کوچني پشانو د سپیانو ته ویل کېږي. She went to school without having breakfast. دا مکتب ته ولاړه بغیر له دې چې بریکفاست یا ناشته وکړي. Does he go to the gym for a workout daily or not? آیا دی جیم ته هر ورځ ځي دغه دپاره تمرین دپاره که نه؟ Kids like to enjoy themselves with him so much. کوچنیان د ده سره د بازۍ کولو څخه خوند اخلي. دوی د ده سره کوچنیان like to enjoy کوچنیان خوښوي چې بازۍ وکړي یا خوند واخلي. themselves دوی په خپله with him د ده سره so much ډېر. دوی د ده سره کوچنیان د ده سره په خپله زیات خوند اخیستلو سره دغه کوي خوند اخلي. دا خوند اخیستل خوښوي یا انجوای یا بازۍ کول څه کوي خوښوي. It is not your responsibility. دا ستا وظیفه نه ده یا دا ستا مسؤلیت نه دی. Don't you understand my words? آیا ته زما الفاظ یا زما لغاتونه نه فهموي یا ته زما په لغاتو نه پوهېږې؟ We bath every day even in the winter. موږ هره ورځ لمبېږو که څه هم په ژمي کې وي. He is going to Japan for higher studies. دی د جاپان ته د لوړو زده کړو دپاره ځي. راځو possessive pronoun ته. I accepted their invitation. ما د دوی بلنه قبول کړل. Tom was on the way. Tom پر لاره و when his car stopped. کله چې د ده موټر ودرېدی. His handwriting is as good as mine. د ده لیکنه داسې ده لکه زما ده. دا دونه ښه ده لکه زما ده. Her ferret is cute. د ده طوطي دغه دی ښایسته دی. But not as active as ours. مګر دونه نه دی فعاله دونه نه دی بیداره لکه زموږ ده. His paintings are mysterious and strange. د ده پینټینګ یا د ده رسامي ډېر د رازونو ډکه او نابلده ده. I have done my duty. ما خپله وظیفه ترسره کړه. It is your turn now. اوس ستا واری دی. We attended his party last night. موږ د ده میله پرون حاضره کړله یا موږ د ده میلې ته حاضر سو پرون. Her eyes are grey in color. د ده سترګې خړې دي یا د ده سترګې خړ رنګ لري. It is Julia's parrot. دا د جولیې دغه دی طوطي دی. No, it is mine. دا زما دی. Is it Julia's parrot? آیا دا د جولیې دغه دی طوطي دی؟ No, it is mine. نه دا زما دی. Her shirt is white. د دې دغه چې دی کمیس چې دی یا خنکاک چې دی هغه سپین دی. Mine is blue. زما دا سپین دی. زما دا شین دی. The friends went to the restaurant to eat their favorite pizza. ملګري ولاړه و رستورانت ته تر څو د دوی د خوښې پیزا وخوري. Hippopotamus is herbivorous mammal. Hippopotamus یو ډول حیوان دی. د هایپوپوټامس دی دا یو دغه وښییز حیوان دی یا وښه خوړونکی حیوان دی. Its bite can kill any animal. د دغه خوراک یا د چل کېدلی سي هر ډول حیوان مړ کړي. هایپوپوټامس دا سمساره غوندې حیوان ته ویل کېږي. صحیح دی. The diamond ring is hers. دا د الماسو انګشتري د دې ده. Tom is as tall as his brother. Tom دونه جګ دی لکه د ورور. Jim tore his document in anger. Jim
یو شخص دی ټور څیرې کوي هز ډاکومنټ د کاغذان ان انګر په غوسه کې جم د کاغذان یا د کتابچه یا دغه اسناد په غوسه کې څیرې کړل د غوسې له وجې څیرې کړل اوس که چیرې تاسو به دغه ځای ته وګورئ دا اکثر په سره خط دي دا هغه ضمیرونه دي چې دلته استعمال شوي دي په جمله کې نو دغه جملې به تاسو د خیر سره د ځان سره تکراروي او لیکي به کوم په واسه کېږي د کورنۍ کار په خاطر باندې نور هم دغه جملې ورسره ولیکي او تمرین پر وکړي. السلام علیکم.